السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو نن به مونږ خبره کوو په زاهد خان او مینو خان مینو باندې چې دغه پکچر به تاسو ته ښکاري چې یو سایډ له زاهد دی بل سایډ له مینو ده. ملګرو د مینو هم زه ډېر زیات فین وم او د زاهد خان هم زاهد خان به د پی ټی آی دپاره ډېرې ښایسته ویډیو جوړولي. مینو به د یو پیشو سره ویډیوګانې کولې نو هغې به ډېره زیاته مزه کولی. انټرټایم ویډیوګانې وي او فني. خو ملګرو په سوشل میډیا باندې د یو میاشت نیمه کېږي چې هغوی داسې ویډیوګانې کوي په ټیک ټاک باندې راشي او د خپل پلیسمنټ دپاره د خپل یو $10-12 دپاره هغوی په ځان داسې نخرې کوي. هغوی دغه شانتې ویډیوګانې اپلوډ کوي چې هغه کور کې د فیملي د کتو نه دي. مونږ چې دی چا پسې تنقید نه دي کول پکار. مونږ چې دی یو اصلاحي میسج ورکوو. زموږ ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې هر یو بل مسلمان ته فایده ورسي او هغه مینو خان مینو دپاره او د زاهد خان دپاره هم شیر کړي چې هغوی له دا ویډیو ورسي او څه زده کړه ترې وکړي. ملګرو هغوی په سوشل میډیا باندې راشي ټیک ټاک باندې هغوی یو بل ته داسې کنځلې کوي چې بالکل توبه استغفار چې هغه نه دي کول پکار چې یاره زاهد ورته دا ډیمانډ کوي چې غاړه راکړه یا پیشو یا پلانکی یا ډینګډی ما سره واده وکړه موږ سره شپې له راشه. دغه شانتې مینو خان مینو چې دی ورته هغه ورته خاندي. نو ملګرو دا دوی دواړو یو چال دی یو گیم دی. هغوی په سوشل میډیا باندې راځي دغه شان غلطې ویډیوګانې اپلوډ کوي. نو دوی به را روان مستقبل چې دی کوم را روان یوت چې دی هغوی له به دوی څه میسج ورکوي. ښایي موږ په سوشل میډیا داسې کوم ښه کار کړی چې هغوی ته زده کړه وکړي. نو ملګرو زموږ ویډیو چې دا د ثواب په نیت شیر کوي او زموږ ویډیو ډېره زیاته شیر کړي چې هغوی ته ورسي. او کوم زما د افغانستان ملګري دي کوم د پاکستان ملګري دي نو هغوی ته هم زه وایم چې یاره د داسې خلکو ویډیوګانې مه ګورئ او داسې خلکو لایک ویو مه ورکوئ. ولې چې د دې نه یو غلط ته زموږ ملک ته چې دی یو غلط ناسور خورول دي چې دوی د خپل $10-12 دپاره یو ګنټه نیمه لایو راشي او په هغې لایو کې هغوی سره یو خپل کانټینټ نه وي. هغوی داسې کنځل استعمالوي چې هغوی داسې یو غلط ویډیوګانې کوي چې هغه کور کې د کتنو نه دي. نو زما ویډیو لایک کړئ زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.